او د اختر درېیم ورځ د پروګرام مکمل سیخ کړی ښه ټول ولاګ وګورئ د پېښور نه زموږ روانګي شوې وه ښه السلام علیکم امید لرم ټول مینوال بخیر او جوړې ګرانو کتونکو نیو بلاګ کې درته ویلکم کوم او د اختر درېیمه ورځ ده او تاسو ته پته ده چې څه ناڅه چکر پلان جوړېږي د اختر په درېیمه ورځ هم نو انشاءالله ځو داسې خیبر سیټ ته بلال بھائی به تاسو پیژنئ زما خوږ ملګری بلال شینواري نو هغه له ورځو انشاءالله نن هغه سره پروګرام دی غوښې چخاکې مخاکې به هم خورو او د لارې سفر به مې انجوی کوم فرست ټایم زه بایک باندې ځم او مکمل به درته ویو کور کوم انشاءالله او وروسته چې دا کوم روډ دی زموږ پرنټیر روډ باندې وي دا ټایم نو پرنټیر روډ ډایرکټ چې کوم یو دی کارخانو مارکیټ ته نوتې دی جم لاره چې کوم یو ده نو هغه لاره هم درته وښیم نو دې نه اسان هم پروځي روډ هم صفا وي رش هم نه وي تاسو هم ګورئ که کله هم داسې ځئ بیا به دې سیټ راځئ دا ځنګلي ته هم دا روډ تللی سیده متنو ته هیلمټ کې مې اچولې ده نو بس تاسو مې پکې راوستئ ښه ستاسو نوم دی محمد بس بسم الله وایو ښه مونږ ځو چې الله هم په خیر ورسوي او په خیر هم راولي واپس بسم الله ځئ مونږ سره ځئ ښه ځه الله په امان بسم الله پوښتنه دسته حواله خرابول نه کوي الله خیر کړي اختر پرون و پرون تیر شو د کلی مست جنین سرکړ لاسونه 10 سال دا بنده و باړه او اوس دا یې کولو شوې ده خو د اختر ورځې دي بس صرف د بیکرۍ دوکانونه کولو دي نه وایي نور داسې خاص څه نه دي کولو سورلۍ ګاډي دي بس جو टूरिज्म है वो पाकिस्तान की फ्यूचर है मैं वो खुशकिस्मत पाकिस्तानियों में से हूं जिसने सारा पाकिस्तान देखा तकरीबन सारे इलाकों में मैं जा चुका हूं कबायली इलाके से सारे पहाड़ी इलाके सारा आओ 51 ने دا سیده جم ته تللی دی مخامخ حیاتاباد رنګ روډ ته دا روډ تللی دی وګوره سیده دا یو دا حیاتاباد رنګ روډ ته تللی دی بیسې ولې غر له مونږ ورسېدو دا ټایم او روان یو بیسې ولې غر زمونږ د ټولې علاقې نه ښکاري دا ټولو نه غټ غر دی او دا ښکاري هر ځای نه نو انشاءالله تعالی اوس ځو زه په فرست ټایم دلته راغلم په فرست ټایم ما دا ځای ولیدو خو دلته پې کارونه هم سټارټ دي سایډ کې ورسره مشینري هم چلی نو انشاءالله تعالی بس روان یو یا الله خیر کې یاره دا موړې پکې چې راشي که نه انسان موشن ټول خراب شي اوس ځو لږ ټایم لیپس انجوی کوو او بس بیا ځو رسېدو دا ایم ساینسز یونیورسټي ده صحیح ده ډېرو ملګرو به کتلي وي خو بیک سایډ نه به یې نه وي کتلي دا فرنټ سایډ نه ورته راځي سټوډنټان خو دې سایډ نه لا چا به نه کتلي ما درته د ویډیو په ذریعه وکړله دغه روډ کارخانو ته تللی دی مخامخ چې کوم لاندې تللی دی او سیده تللی دی جم لنډي کوتل ته تخته بیک چیک پوسټ ته ورسېدو دا حیاتاباد ته تللی دی او کنه باب خیبر له بس رسېدو او دا جم بازار دی تر ورسېدو به دا باب خیبر نه وړېدو لاړو کابل ته وړېدو
دا علي مسجد نه راوړم علي مسجد نه ښه اوکې دا اوهو هو هو ودرېدو دلته کې لږ شان یو ذره لږ دمه وخورو بیا به ځو انشاءالله ستا د یو نظر لیدو په تنده کې ستا د یو نظر لیدو په تنده کې کله د ورخوا کله بلې لزم کله کله وسم دلدا ویلکم ټو لنډي کوتل اوکې خی جوړې رو رسیدو ښه لنډي کوتل ته دا خواږه خلک ولاړ دي راري مخامخ دا لار رو رسیدو ستا په انتظار یو ښه په انتظار یو انشاءالله زر ځان رو رسوه دا سیران بن په بن تاویږما دا سیران بن په بن تاویږما ګرانه یاره سار د مزدورې لزم کلا کلا وسم دل لالا السلام علیکم سلام علیکم بخیر 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 امان جانا بخیر السلام روڑا چنج را پس را غولنڈی کوتل تاسی نمانی تاسو زو لالا سمالا تاسو کینه مون گاڑی دائی السلام علیکم او ویو چک ہے پارا اوه ماشاءالله اوه حد حد مونږه سفر هم انجوy کو په غرونو کې دا ټیم مونږ روان یو د لنډي کوتل غرونه دي او ویو درته هم خایو چرته ناست دي ګورو خپل زبردست ټاپ وانتا چلته مونږ کینو خسته خپل هواګانو ته موسم خپل دی یخ هوا لګي نو ان شاء الله تعالی مونږ برتا vlog نور هم انټرېسټینګ کو تاسو ته به دا وګانې دي دا وسريږي کنه ما خام شي بس کوړه بیا روان شي موسم دی ماشاءالله یار ان شاء الله اوس بل یو ریتي لګي واخې مخې وخو دا نن خوستړې خو اوس بل یو واخې یو زره لګ براخش هاي وعلیکم السلام څنګه روزانه سیاتنه خدي رډي ای ډیر مننه شکر الحمدلله رو رسیدو د بایک سفر مونږ ډیر زیات انجوy کو تاسو به هم انجوy کړی وي انتهایی زیاده مزه او کا اوس چې کوم دی بس ان شاء الله برا غر ته خيج ولته کې ولته په پخلي مخلي کو ان شاء الله اورین ته سکی ماشاءالله بر راغلو اوس امان بھائی راهیل کنه راهیل جان راهیلم ناشته کټینګ کوي زمونږ د پاره بس تیار و مونږ خورو مونږ به خیر ویډیو جوړو او په تیار وړي رمزو کی بالکل واګه خلک راغله د لنډي کوتل کولیو زبردست الکه ویلکم درته کوم خکنه مونږ خو راغلی لنډي کوتل ته تاسو ته ولاګ کې ویلکم کوم بس راغی کنه ګوره خواږه خلک ته مونږ ته غر په لناست خو غزنه روختل فایل زوی ولاګ کیمرا ولا د تصویرانو باسو د صبر کو چې ولاګ کرا ولا وا کنه نه غزنه راغله نو تصویر وباسي کنه خاص یو خپل تصویر
ابوبکر او سویم کلاس کې ابوبکر صدیق زیدا سویم کلاس کې سویم کلاس کې ها دا سکول نه سکول نه وای دا دین بس سکول نه وای دا وګوره دا سکول نه وای دا وګوره دا اینه ابا کو دی بس یا دی بس ان شاء الله اور لګی سی خان هر څه تیار شو بالکل او دا اور نمبر دی اور لګی سالور کسان دي اور دی presents Surush Moher Afshari Remix माशाल्लाह अमान शिनवारी दी ग्रेट राहिल शिनवारी बहुत आला امان امان په خي بس رايله روچا ته مردنی روچا ته کدنی لګ راوځي امان لا شارټ پکار دی جوړ بس माशाल्लाह अमान ډیر زیات خواري کوي زموږ د پر راहिل بایم لګیاره نو کریډټ ګوز ټو راहिل او امان شینواری سیخ بالکل تیار شو اوس راهیل لګیا دی ان شاء الله خوب کوي الکشان چې زره خوب والی کنه پتیله کې نو بیا وډه رمزو کې راهیلو روټه ور باندې کرورا دغه سي ها ور باندې کا یارانو دا نظر ولا دا راهیل زای هاي مو افتاب راشتی خوب سی راځه کنه معلم مخالف ومن منارات غورا وي وي د ظالم لوري صدروغ لون حماد نه خپای دا وسوګره ولی مال لکه ولی خپای سو جوان دي خپای ته تا مال چهره وړ پیپسی وچخه او پیره چې ګیډه په خراب پیپسی وچخه چې ګیډه ګیړه دي خراب شي بیراله ګلاسونه بس ډوډۍ ولګي دا ښه راځي لکه سیوانه په ډوډۍ ولګوي راځي او ګورمان وی ولګوي ورکه یو امانه بل کیمرا وړه بل دا دینه دا صفه شکر الحمدلله مونږه هر څه په مینه محبت باندې وکړ ډیر زبردست ټایم مونږ دلته تیر کو خو په مینه محبت باندې او بس اوس په زو ان شاء الله ما خام شو نو په خبر ته به کوزي ګلاله بدلته ساري خو لنډي کو زه خو ما سره شپه وکړه ولای چې هیڅ مسله نشته نام دی نشته زم چې بس په خبر ته ځانو رسو خدا ځکه چې دومره سفر نه دی لک سفر دی نو ان شاء الله تعالی نیکسټ واک انتظار کوي وعده له وزو نیکسټ واک والا خبره پوه شي ګوره ښا او د الله په امان خاط خوشاله باد